ای خالق د کل جهان تعالی عالی شان ستا کرم ته ټول محتاج د ژوند لار. ای خالق د کل جهان وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. ترحیم یې پاک سبحان. ای خالق د ژوند لار. شان ستا کرم ته ټول محتاج یو ترحیم یې پاک سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د 5 وخته منځونو اوقات، د سهار مانځل وخت، د ماسپښین مانځه وخت، همدارنګه د مازدیګر او د ماښام او د ماسخوتن د مانځونو وختونه. د سهار مانځه وخت چې دی هغه د صبح صادق نه واخله تر مل ختلو پورې دی. یو رښتینی سهار دی او یو دروغجن سبا دی. دروغجن سبا هغه دی چې لمر خاته طرف نه د شپې په حصه کې رڼا راپورته کیږي مستقیم د اسمان نیمایي ته، او رښتینی سهار هغه دی چې هغه رڼا د غره په څوکو باندې هسې خوره وي. د شپې په آخره برخه کې چې د ختیځ لوري ته د اسمان په کنارو کې نیغ سپینوالی ښکاره شي دې ته دروغجن سبا وایي. او رښتینی سبا له دروغجن سبا څخه لږ وروسته چې د آسمان په کنارو کې خور سپینوالی راښکاره شي نو دې ته صبح صادق او رښتینی سبا وایي. نو د سهار د مانځه وخت د رښتیني سبا نه واخله تر لمر ختو پورې دا د سهار مانځه وخت دی. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. رواه ترمذی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې اول وقت د سبا مانځه د هغه وخت نه دی چې رښتینی سبا راپورته شي او د دې آخرینی وخت چې دی د لمر ختلو پورې دی. نو مخکې د دې نه چې رښتینی سبا راوخیږي د هغه نه مخکې د سهار مونځ نه کیږي، او چې کله لمر راوخوته که زمونږ یو مسلمان ورور یا خور د سهار په مانځه باندې ولاړ وي نو هغه مونځ فاسد دی او د هغه مانځه راګرځول بیا په دې باندې فرض دی. خو د سهار په مانځه کې د احنافو په نظر باندې اسفار او سپینوالی دا مستحب کار او نیک کار دی. د حضرت رافع بن خدیج مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سحر مونځ یعنی په رڼا کې تاسو کوئ په اسفار او په رڼا کې، ځکه چې د ډیر اجر او ثواب چې لري د سحر مونځ هغه په رڼا کې لري، خو داسې رڼا نه چې په تا باندې لمر راخیږي بیا. او دا حدیث حسن او صحیح حدیث دی. په فتح الباری کې حافظ ابن حجر الشافعي د دې حدیث تصحیح کړې ده او لیکلی دي چې وصححه غیر واحد. ډیرو محدثینو دې حدیث ته صحیح حدیث ویلی دي او د اسفار نه دا مطلب دی چې رڼا ښه خوره شي. همدارنګه د حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه دویم مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بلال نور بصلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الأسفار.
رافع بن حدیج فرمایی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ای بلاله د سحر مونځ په رڼا کې ادا کوئ تر هغې چې خلک د رڼا د وجې نه د تیریدلو او تلو ځایونه وویني. همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بل مرفوع حدیث دی. هغه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تزال امتی علی الفطرة ما اسفروا لصلاة الفجر. دا حدیث دی چې تبرانی و همدارنګه بزاز روایت کړی په خپل مسند کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زما امت به همیشه په فطرت باندې قایم وي تر څو پورې چې دوی د سحر مونځ په رڼا کې کوي. په بعضې مرفوع احادیثو کې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر مونځ په غلس یعنی په تیاره کې کړی دی، په غلس کې. بعضې محققینو د دې په توجیه کې لیکلي دي چې بېشکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل عام طور په غلس یعنی په تیاره کې د مونځ کولو و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په تیاره کې مونځ کولو. لکن د عامو خلکو د اسانتیا دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په اسفار یعنی په رڼا کې مونځ کولو باندې ترغیب ورکړی دی. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد د وجې نه امت دپاره په اسفار او په رڼا کې مونځ کول غوره او بهتر دي. د هغه تحقیق دی چې اوجز المسالک په شرح د موطا د امام مالک رحمه الله کې لیکل شوي دي. خو زما شخصي نظر دا دی چې ځینې ځایونه موږ وینو چې واقعا مونځ په ډیره زیاته تیاره کې کیږي، دا هم په کار نه دی. او په ځینې ځایونو کې موږ وینو چې مونځ دونه په رڼا کې کیږي که هغه مونځ د دوی نه فاسد شي نو چې کومه مسنونه طریقه د سهار مانځه ده که هغه بیا وکړي نو په دوی باندې لمر راخیږي، دا هم په کار نه دی. نه په تیاره کې نه ډیره په رڼا کې. دا و د سهار د مانځه اول وقت او آخر وقت. اوس د ماسپښین مانځه وقت. د ماسپښین د مانځه وقت چې دی هغه د زوال نه واخله تر هغه وخته پورې چې د هر شي سوری 2 چنده د هغه شي شي. او د لمر د اوړېدو نښه دا ده چې د هر شي سوری بلکل شمال طرف ته شي او هغه مشرق طرف ته راکوز شي. او د لمر د اوړېدلو بله نښه دا ده چې لمر څومره راجګیږي په هماغه اندازه د هر شي سوری کمیږي. نو چې دا کمیدل بند شي نو دغه صحیح غرمه ده. نو د دې وخت نه واخله د ماسپښین د مانځه وخت شروع تر هغه وخته پورې چې د هر شي سوری 2 چنده شي. لکه د یو ګز لرګي سوری په غرمه کې 4 ګوتې وي، نو چې اوس دا سوری 2 ګزه او 4 ګوتې شي تر هغه وخته پورې د ماسپښین مونځ کیږي او د دې نه پس د مازدیګر وخت شروع کیږي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، د حضرت ابي هریره موقوف حدیث دی چې فرمایي صل الظهر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک. دا حدیث دی چې امام مالک رحمه الله په موطا کې په باب وقوت الصلات کې د دې روایت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د ماسپښین مونځ کوه چې کله ستا سوری یو مثل شي یعنی ستا هومره شي، او د مازدیګر مونځ کوه چې کله ستا سوری ستا ډبل شي یعنی 2 چنده شي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د حضرت ابوذر مرفوع حدیث دی. هغه فرمایی قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوي ظل الطلول. رواه بخاري. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې موږ په یو سفر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو. مؤذن د ماسپښین مانځه دپاره اذان کولو اراده وکړه. رسول الله ورته وفرمایل چې تاخیر وکړه
هغه لږ وخت پس بیا د اذان کولو اراده وکړه. نو رسول الله ورته وفرمیل چې صبر وکړه. هغه بیا د اذان کولو اراده وکړه. دریم ځل رسول الله ورته وفرمیل چې تاخیر وکړه تر دې پورې چې د پولو سوری د هغې برابر شه. نو بیا اذان او مونځ وشو. ظاهره خبره ده چې د پولو سوری د پولو برابر خو د یو مثل سوری نه کیږي. د امام ابو حنیفه رحمه الله د تحقیق مطابق د ماسپښین وخت تر 2 مثله پورې دی چې د هر شي سوری 2 چنده شي. د 2 مثلو نه پس د مازیګر وخت شروع کیږي. د بخاري شریف دا حدیث چې ما تاسو ته ولستو واضح د امام ابو حنیفه رحمه الله د تحقیق ماخذ دی. لکن 3 واړه امامان او صاحبین په تحقیق کې د ماسپښین وخت یو مثل پورې دی. هغوی وایي د دې وجې نه احتیاط په دې کې ده چې د ماسپښین مونځ په اول مثل کې کول او د مازیګر مونځ د 2 مثلو نه پس کول پکار دي. یعنی چې کله سوری د انسان یو چند و په هغه وخت کې د ماسپښین مونځ وکړي، او چې کله سوری 2 چند شه نو د هغه نه وروسته د مازیګر د مانځه وخت شروع کیږي. د ماسپښین د مانځه مستحب وخت په کوم وخت کې غوره دی؟ د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دغه فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاة و اذا کان البرد عجل. رواه نسائی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله ګرمي وه نو د ماسپښین مونځ کې به تاخیر کولو، یعنی وروسته به کولو، او کله به چې یخني وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین په مانځه کې جلتی کوله او مونځ به په اول وخت کې کولو. همدارنګه د حضرت ابو هریره او د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مرفوع حدیث دی. هغوی فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فیح جهنم. رواه بخاری. حضرت ابو هریره او همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایی چې رسول الله فرمایلی دی چې کله سخته ګرمي وي نو مونځ کې تاخیر کوئ د ماسپښین، ځکه چې ګرمي د جهنم د تاو او تپ نه ده. چې کله د جهنم اور تاو او تپ باندې شي نو دا ګرمي ځکه راپورته کیږي. نو رسول الله ځکه ویلی دی چې تاسو د ماسپښین په مانځه کې په ژمي کې تعجیل کوئ، په اوړي کې د ماسپښین په مانځه کې تاسو تاخیر کوئ. بعضی احادیثو کې د ماسپښین مونځ کې تعجیل یعنی جلتی او په اول وخت کې د ماسپښین د مانځه کولو ذکر هم راغلی دی، خو محدثینو د دې مختلف توجیهات کړي دي. یوه توجیه او تطبیق خدا دی چې د تعجیل حدیثونه د ګرمي په موسم باندې حمل کوي. د دې توجیه او تطبیق واضح دلیل د حضرت انس رضی الله عنه دا ذکر شوی حدیث دی چې اذا کان الحر ابرد بالصلاة و اذا کان البرد عجل بالصلاة. چې کله به ګرمي وه نو رسول الله به مونځ تاخیر سره کولو، او چې کله به یخني وه نو رسول الله به مونځ په اول وخت کې کولو. دویمه توجیه د حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله نه نقل شوې ده. هغه فرمایي آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم الابراد، یعنی د تعجیل حدیثونه په ابتدایي زمانه باندې محمول دي چې رسول الله به چې په خپلو حدیثو کې ویلي چې ماسپښین مونځ په اول وخت کې کوئ هغه په ابتدایي زمانه باندې محمول دي، او ابراد او تاخیر یعنی په یخني کې مونځ کول او وروسته منځ کول چې کومه احادیث په دې کې رانقل شوي دا آخري زمانه باندې محمول دي، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري عمل په ابراد او تاخیر باندې و. به هر حال د ذکر شوو احادیثو په رڼا کې د ګرمي په موسم کې مونځ تاخیر سره کول غوره او بهتر دي. د مازیګر د لمانځه وخت د مازیګر د مانځه وخت د ماسپښین د اخرین وخت له تیرېدلو څخه وروسته تر لمر پرېوتلو پورې دا د مازیګر وخت دی. یعنی اول وخت د مازیګر مانځه چې کله د ماسپښین د مانځه وخت ختم شي د دې ځای نه شروع تر هغه وخته پورې چې لمر پرېوځي. خو دلته باید دا خبره په پام کې ولرو چې لمر د زیړېدو نه مخکې باید د مازیګر مونځ ادا شي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې د مازیګر مونځ چې د زیړوالي په وخت کې کولی شي دغه مونځ د منافق مونځ دی. د حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی.
هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت صلاة العصر ما لم تصفر ویسقط قرنها الاول رواه مسلم. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د مازدیګر مونځ وخت تر لمر زیړېدو پورې دی او چې دې اوله کناره په ډوبېدو شي، یعنې لمر اوله کناره په ډوبېدو شي، خو بهتره خبره دا ده چې د زیړېدو نه مخکې د مازدیګر مونځ ادا کړی شي، او دا مستحب وخت د مانځه دی، د مازدیګر مانځه چې د لمر د زیړېدو نه مخکې ادا شي. حضرت عمره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کې هغه فرمایي قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم و نسائی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې د لمر ختو او د لمر ډوبېدو نه مخکې یعنې د سحر او د مازدیګر مونځ په پابندي سره ادا کړو هیڅ چره به هغه دوزخ ته داخل نشي، یعنې د سهار مونځ د لمر ختلو نه مخکې ادا کړو او همدارنګه د مازدیګر مونځ د لمر ډوبېدو نه مخکې ادا کړو هیڅکله به دا جهنم ته داخل نشي. شانورشای کشمیری رحمه الله لیکلی دي چې قبل طلوع الشمس و قبل غروبها یعنې څه وخت مخکې چې د لمر د ډوبېدو نه مخکې د مازدیګر مونځ شي او د لمر راختو نه مخکې د سهار مونځ شي، یعنې د مازدیګر د مانځه وخت مستحب وخت دی، دا په هغه وخت کې چې د لمر د زیړېدو نه مخکې د مازدیګر مونځ ادا شي. او همدارنګه د حضرت ام سلمه رضی الله عنها مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد تعجیلا للظهر منکم و انتم اشد تعجیلا للعصر منه رواه ترمذی. ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها خلکو ته وفرمیل چې رسول الله به د ماسپښین مونځ د تاسو نه مخکې کولو او تاسې د مازدیګر مونځ د رسول الله نه مخکې کوئ. یعنې مطلب دا و چې رسول الله به د ماسپښین په مانځه کې تاخیر کوه او د مازدیګر په مانځه کې به عجله کوله، او حال دا چې تاسو د ماسپښین په مانځه کې عجله کوئ او د مازدیګر په مانځه کې تعجیل کوئ. د ماښام د مانځه وخت کله چې لمر پرېوته د ماښام وخت شروع شو او تر څو چې مغرب طرف ته د آسمان په غاړه سوروالی وي، چې کله لمر پرېوته نو د ماښام د مانځه وخت شروع شه او تر څو پورې چې د لمر پرېوتو طرف ته د آسمان په غاړه سوروالی وي د هغې پورې د ماښام وخت دی. لکن د ماښام مونځ به دومره نه ناوخته کوي چې ستوري راښکاره شي، ځکه دا مونځ بیا مکروه مونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت ابو هریره مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس و ان آخر وقتها حين یغیب الافق رواه ترمذی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ماښام اول وخت لمر پرېوتل دي، یعنې لمر پرېوځي د ماښام اول وخت شروع شي، او آخر وقت افق یعنی هغه شفق ډوبېدل دي، د هغه اسمان په غاړه چې هغه سوروالی ختم شي نو د ماښام مانځه وخت هم ختم شه. همدارنګه د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم یغیب الشفق رواه مسلم. رسول الله فرمایلی چې د ماښام مونځ وخت د شفق د ډوبېدو پورې دی، چې کله هغه سوروالی ختم شي نو د ماښام مانځه وخت هم ختم شي. خو د ماښام د مونځ مستحب او غوره وخت دا دی چې د ماښام مونځ همیشه که یخني وي او که ګرمي وي د لمر پرېوتو نه پس فورا ادا کول دا بهتر او مستحب کار دی، ځکه د حضرت ابو ایوب رضی الله عنه مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزال امتی بخیر او قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب رواه ابو داود. حضرت ابو ایوب فرمایي چې رسول الله فرمایلی چې زما امت به همیشه په نیکي باندې قایم وي، او یا یې داسې فرمایي چې فطرت او سنت باندې به قایم وي تر څو چې دوی د ماښام مانځه کې تاخیر نه کوي. د ماسخوتن د مانځه وخت کله چې په آسمان کې سوروالی یا سپینوالی ختم شي نو د ماسخوتن د لمانځه وخت شروع شي او د سهار تر صبح صادقه پورې دا د ماسخوتن د مانځه وخت دی، تر څو چې د سهار د مانځه وخت داخلیږي یعنی اذان کېږي تر هغه وخته پورې د ماسخوتن د مانځه وخت دی. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت العشاء حين یغیب الافق رواه ترمذی.
رسول الله فرمایلی چې د ماسخوتن مونځ اول وخت هغه وي چې کله شفق غایب شي، یعنی چې کومه سوروالی د غرو او د اسمان په غاړو کې د هغه چې ختم شي نو د ماسخوتن د مانځه وخت شروع دی. او د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، رواه مسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه شپه د ماسخوتن مونځ کې تاخیر وکړه، وروسته والی وکړه تر هغې پورې چې د شپې زیاته حصه تیره شوه او د جومات خلک وده شو. بیا رسول الله تشریف راوړه او هلته مونځ ادا کړه. د حضرت انس رضی الله عنه بل مرفوع حدیث دی اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء ذات لیلة الى شطر اللیل، رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه شپه د ماسخوتن مونځ تر نیمې شپو پورې وروسته کړه. نو دا خو اول وخت د ماسخوتن د مانځه و چې کله هغه سوروالی د آسمان د کنارو او د غاړو نه ختم شي. خو د ماسخوتن د مانځه مستحب وقت لومبی دریمه حصې ته نږدې دی. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفه، رواه ترمذی. حضرت ابو هریره فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل که چیرې ماته په امت د تکلیف خطره نه وی نو ما به دوی ته حکم کړی وی چې د ماسخوتن مونځ لومبۍ دریمه حصه کې یا نیمې شپې پورې وروسته کړي او په هغه وخت کې ادا کړي. همدارنګه د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي وکان یستحب ان یؤخر العشاء وفي روایة ولا یبالی بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل، رواه بخاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماسخوتن مونځ کې تاخیر خوښولو او په یو روایت کې دی چې رسول الله به د دې پروا نه کوله چې مونځ به د شپې دریمې حصې ته ورسېدلو. خو د ماسخوتن په مانځه کې د کمزوري او بیمار خیال باید وساتل شي. اگرچه د ماسخوتن مونځ په اصولي طور باندې دریمې حصې شپې ته وروسته کول مستحب دي، خو بیا هم په دې کې د کمزورو او معذورو او هغه څوک چې بیمار دي د هغو مقتدیانو خیال ساتل هم ضرور دي. د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن مونځ نیمې شپې ته نږدې وکړه او داسې وفرمیل لولا ضعف الضعیف و سقم السقیم لاخرت هذه الصلاة الى شطر اللیل، رواه ابو داود. که چیرې د کمزوري او د بیمار بیماری نه وی نو ما به دا مونځ نیمې شپې پورې وروسته کولو. خو بیا هم هغه څوک چې عادت لري اول خو د مونځ په جمع سره وکړي. اوس خو جمع په 8:30 یا 9 بجو باندې کیږي، چیرته هم نه ده چې په جماعت کې د جمع وروسته وشي. که جمع ته نشي تللی او عادت لري شپې راپاڅېږي نو مونځ دې پرېږدي د شپې په آخره حصه کې د تهجدو سره یو ځای وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو دا و د 5 وخته منځونو اوقات په دې هیله چې تاسو په دقیقه توګه باندې اورېدلي وي. او ځینې داسې احادیث دي چې په هغه کې مونځ کول په اول وخت کې راغلی دي، په هغو باندې به انشاءالله بیا بحث وکړو. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه.